السلام علیکم درنو دوستانو. دا د پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه ده چې زه پټن افغان مو پکې کوربتوب کوم. ښه راغلاست. نن به په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو په کورل ډرا کې یو 3D سټار ډیزاین کوو. راځو تر هر څه لومړی په پلیګن ټولز باندې سلیکشن اخلو او سټار ترېنه یو دانه سټار اخلو. دلته جوړو اندازه ورکوو ورته 3x3 کې صفحې منځ ته بیا کوپي سره F2 سره بیا ځان ته لږ نږدې کړو. له دې وروسته به F15 ووهو او ځان ته به د فری هینډ ټولز واخلو. د دې کونج نه به یوه کرښه رسمه کړو تر دې کونجه پورې. له دې کونجه به دا ټول کونجونه به د بل طرف د کونج سره ونښلو. همداسې دا کونج هم او بالاخره له دې دوه کونجونو به هم یو سلیکشن واخلو. اوس تاسې ګورئ چې زموږ ټول سلیکشن پوره شوی دی. له ده وروسته راځو په سمارټ فیل ټولز اخلو. له دې ځایه د خپل خوښې وړ رنګ انتخابوم. د بیلګې په طور زه غواړم شین سټار رسم کړم. راځم دلته دا یوه خانه همدې سره فل کوم. دا یو خانه چې پاتې شوه هغې ته دا دویم خط د رنګ دی. په دې کې راځم دا شین رنګ چینج کوم. لږ پیکه شین یا لږ تیز شین د ده نه اخلم. دا شین اخلم. اوس که چېرته ترېنه دا وکتورونه لرې کړو تاسې ګورئ زموږ هغې تقریبا 3D شکل ونیوه او زولۍ برآمدګي لري. دا اوس زموږ د نن ورځې خپرونه تر هغې چې له یو نوې خپرونې سره ستاسې په حضور کې حاضرېږم په لوی الله تعالی مو سپارم. د خدای په امان.